د بدخشان سلګونو اوسیدونکي د مرګ پر پاکستان شعارونو په ورکولو سره د فیض آباد ښار سړکونو ته راوتلي او د پاکستاني ملیشو وروستي بریدونه یې د هېواد پر ځینو سیمو غندلي دي. دغه اوسیدونکي د پاکستان د رژیم بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او ټینګار کوي چې په دې بریدونو کې تر ډیره ملکي وګړي په نښه شوي دي. یا به هم اگه معلوم است که ما جمع شدنمون به خاطر دفاع از خاکمان، از ناموسمان، از وطنمان، از طفلمان، از زنمان، از خواهرها و مادرها و برادرهامان، از سفیدایمان، از تماممان بر هر قیمتی که باشه احساس هستیم. فقط از خون خود میگذاریم، از جان خود میگذاریم، دفاع میکنیم از بیرقمان، از مجاهدینمان، از تمام ملتمان. معاملات کشور پاکستان بله، ما به هر قیمتی که باشه در برابر پاکستان ایستاده هستیم. به هیچ گونه ترس نداریم. انشاءالله و اگه اتم دارم ما خدا داریم. ایستاده هستیم، ما ایستاده هستیم. له بلې خوا د درواز د 15 ولسوالیو اوسیدونکي د شنبې په سهار په یوه اعتراضي غونډه کې وویل چې دوی د پاکستان ملیشو پر وړاندې د استشهادي عملیاتو لپاره چمتو دي. آماده هر نوع قربانی در برابر حکومت جنایت پیشه پاکستان هستیم. اگر اجازه بدهد امیرالمومنین حفظه الله ما قربانی هر نوع قربانی خود دریغ نمی کنیم. انشاءالله در برابر صفوف نیروهای اسلامی ایستاده هستیم. را که میبینیم به خاطر دفاع از امارت اسلامی افغانستان و دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی افغانستان برخاستند و این همه مردم شعار به خاطر عدالت و به خاطر راه آزادی و استقلال و دفاع از حریت و آزادی افغانستان است. دا په داسې حال کې ده چې د فرضي ډیورن کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ د نښتو د زیاتوالي او د پاکستان لخوا د بې ګناه خلکو د وژنې سره په ډیری ولایتونو کې د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې د امنیتي ځواکونو په دفاع کې د خلکو غبرګونونه راپارېدلي دي.